د نن چهارشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت سیاسي کمیسیون پرون ورځ د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال محترم مولوي عبدالکبیر په مشرۍ غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې چې په سپیدار ماڼۍ کې وشوه، د افغانستان پر روان وضعیت، د اسلامي امارت پر نړیوالو اړیکو او د افغانانو لپاره د بشري مرستو پر راجلبولو خبرې اترې وشوې. قانون او پټرولیم وزارت د ننګرهار ولایت ګوشتې ولسوالۍ د توره تنګي په سیمه کې د نفرایټ ډبرو کان د استخراج چارې د آزادې داوطلبۍ له لارې یوه کورني خصوصي شرکت ته وسپارلې. یو سوداګر کابل کې د څه باندې $1,000,000 په ارزښت په 20 جریبه ځمکه د چرګانو فارم جوړ کړی او نږدې 150 کسانو ته د کار زمینه پکې برابره کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې په 13مه غونډه کې د معلولینو، کونډو او یتیمانو لپاره د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د میاشتنۍ نقدي مرستې طرحه تایید شوه. د بهرنۍ چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي پرون د بهرنۍ چارو له وزیر مولوي امرخان متقي سره په کابل کې د جاپان سفیر ښاغلي تاکاشي اګادا وکتل. بلخي زیاتوي یا د ناسته کې په دوه اړخیزو اړیکو او سیاسي وضعیت په اړه خبرې وشوې. ملي دفاع وزارت وایي چې د 314 مرکزي قلوردو ځواکونو د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د بغاوتګرو پر پټنځای عملیات ترسره کړی چې په پایله کې د بغاوتګرو د قومندان اکمل امیري په ګډون 8 بغاوتګر وژل شوي دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د 1400 کال په پرتله تیر کال د پانګونې په برخه کې د میرمنو ګډون 60% زیات شوی. دغه وزارت زیاتوي د هیواد د اقتصاد او پانګونې په برخو کې د میرمنو ګډون کولی شي چې د بېوزلۍ کچه راکمه کړي. کرنې او اوبو لګولو وزارت د شمیرو له مخې په 1401 لمریز کال کې د هیواد په کچه د ځمکني توت حاصلات 330 میټریک ټنه ته رسېدلی. یاد وزارت زیاتوي چې دا حاصلات پر 118 هکتاره ځمکه له کرل شوي توتانو ترلاسه شوي او هڅه کوي چې کرنه یې نوره هم پراخه کړي.